په تیر اختر کې د افغاني ګاند جامو پلور زیات شوی دی. د کابل ښار یو شمېر جامې پلورونکي وایي چې اوس مهال خلک د بهرنیو هیوادونو د جامو په پرتله افغاني ګاند جامې زیاتې خوښوي او د دا ډول جامو پلور زیات شوی دی. بالاترین کیفیت داره، دیگه قیمتش هم خوب است. ما زیادترین فروش ما که داریم در خارج است، حتی افغانی خود ما که در خارج است میخرن چی که خود خارجی حتی خوش میکنن چون کیفیت خوب دارن و دیگه لباس قدیمی که است، یعنی از قدیم از تقریبا یک قرن پیش که خراب نشده تا حال بعد از این خراب نمیشه. کیفیت خوب داره و تمامش جزوزی یک مقبولی خاص داره. د کابل ښار د درېیمې ناحیې اړوند د کارتیچار په سیمه کې د چرمه ډیزاین په نوم د افغاني ګاند جامو په دغه پلورنځي کې د لاسي صنایعو او افغاني جامو د جوړولو او خرڅلاو په برخه کې 10 کسانو ته کاري زمینه هم برابر کړې ده چې د خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. ما اینجا تقریبا بر 30 نفر زمینه کار فراهم کردیم که دزدوزا و خیاطا می باشن. خانم‌ها هست که در خانه دزدوزی میکنن، ما برشان میتیم لباسا را با دزدوزی میارن و از دزدوزی برشان پول میدیم. د لاسي صنایعو دغه کاروباریان له هیوادوالو غواړي چې د خپل هیواد له داخلي تولیداتو د ګټه واخلي او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د همکار ووسی. ما از هموطنان ما میخواهیم که از صنایع خودمون استفاده کنن و بهترین لباس‌ها رو ما در افغانستان داریم، تمامش جزوزی است و به نظر نظر لباسی که در دنیاست لباس‌های ما خاص‌تر است و صنایع خودمون استفاده کنن زیاد خوب است که بهترین لباس‌ها رو ما داریم. چرمه دیزاین میتونن بیاین. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د افغاني ګاند جامو جوړولو دا ډول ډیری سوداګریز مارکیټونه جوړ شوي چې د بهرنیو هیوادونو څخه د وارد شویو جامو په پرتله یې پلور هم زیات دی.